دنیا غټ غټ مشران او مولیان چې دغه د خبره نه منلو والا اکرم پټان چې دغه د ماشومانو خبره ومنه او د صلح وکړه. ویډیو سره مکمل وګورئ څنګه چې تاسو ته پته ده چې کله پټان دښمنی شروع کی نو هغه خپل دښمن چرته هم نه معاف کوي. دا واقعا د اکرم پټان او اکرم پټان چې تقریبا 28 کاله دښمنی وکړه او د اکرم پټان چې 18 کسان چې هغه د دنیا نه رخصت کړي وو. بلې پارټي والے چې تقریبا 15 کسان چې هغه د دنیا نه رخصت کړي وو. اکرم پټان چې هغه دښمنی کوله هغه خپل دښمنان چرته هم نه معاف کول چې دغه ضرور بدلا اخلم. څنګه چې تاسو ته پته چې کله پټان دښمنی شروع کی نو هغه تر اخره پورې وي هغه دښمنی چې نه ختميږي. د خاندانونو دښمنی هم نه وي هغه چې د یو نسل نواله د بل نسل ته چې واوړي او هغه چرته هم نه ختميږي. دا چې د پټان دښمنی ده او پټان بوغس کې نه هغه تاسو ته معلوم دي چې پټان یو پیروي کنه چې د خپل دښمن ضرور ختموم او د دې نه به د خپل بدله ضرور واخلم. دي چې کوم الفاظ استعمال کړي دي او دي چې زمانه کم کسان اشتلې دي د دې په بدله کې به چې یو وټون د چې نه ختموم. دا چې واقعا د اکرم پټان دا اکرم پټان چې هغه دښمنی وا تقریبا 28 کال پورې هغه دښمنی وکړه. اکرم پټان چې 18 کسان چې هغه د دنیا نه رخصت کړو. د بری پارټي نه چې داغه 15 کسان رخصت شوی. غټ غټ مولیان راغل کنه چې موږ د دې صلح وکړو. مشران راغلو بار بار اکرم پټان لا وتلو او اکرم پټان به دا خبره کوله چې د دښمنی کومه زه به د خپل دښمن نه ضرور بدلا اخلم. زه به د خپل دښمن نه چې د خپل کسانو بدلا اخلم ځکه چې زما 18 کسان چې هغه د دنیا نه رخصت شوی دي زه خپل دښمن چرته هم نه معاف کوم. او صلح ته تیار نه مکمل تور باندې په مخه انکار کولو چې کله مشران ورل کله مولیان ورل نو اکرم پټان ورګه او د دې ته انکار وکړو چې موږ سره صلح نه کوو. ولګور داسې شو لکه دین پارټي والا ورګیدل هغه چې دا یو ډېر عجیب کار وکړو ځکه چې په مولیانو او مشرانو خبرو نه منله او اکرم پټان ته چې دا بیا ماشومان تیار کړلو. یو ورځ چې دا ماشومان لاړ شي او اکرم پټان ته سوال جاری وکړي چې اکرم پټان چې دا هغه راشي او زمون سره صلح وکړي. دین پارټي والا چې د سحر ماشومان تیار کړلو د اکرم پټان کور ته ولګل چې اکرم پټان کور ته لاړ شي او هغه چې دا صلح ته تیار شي. چې کله د اکرم پټان کور ته لاړو هغه ماشومان چې د پزمکه باندې کېناستل چې کله پزمکه باندې کېناستلو د اکرم پټان خور چې د ماشومان ولدلو چې دا خو د دشمن ماشومان راغلي دي کچرته اکرم پټان ته پته ولګي نو د ماشومان ته بچی نقصان ورسي. چې کله د اکرم پټان خور رااله او د ماشومان ته چې دا وویل چې تاسو دې ځای نه ځئ او دا اکرم پټان براشي تاسو ته نقصان ورسي. او بلکې یو ماشوم وایي کنه او چې موږ تر هغه پورې نه ځو چې موږ د اکرم پټان سره ملاو شو نه یو او موږ چې موږ د صلح کړی نه وي تر هغه پورې موږ نه ځو ځکه چې دا ماشومان ډېر زیات بهادر دا نه یریدل ول موږ به صلح خامخا کوو. دا چې د اکرم پټان راشي او چې دا څه چل اکرم پټان چې د خپل خور ته وایي چې اخواشه دغه ماشومان سره چې په ځمکه باندې کینی دغه ماشومان ته وایي کنه چې د امید ایمانان کوي زمونږ پلانونو سره دښمنی نه ورمه کوي صلح وکړي ځکه کنه چې موږ بسکو زمونږ چې روانه کومه ژوندۍ د فیوچر ده موږ ټول تباہ او برباد کیږي نامه کوي. او اکرم پټان چې دا خبره واورېدل اکرم پټان په کور کې आवाज وکړو چې تاسو د روټۍ تنظیم وکړئ او روټۍ چې نه برابر کړي. د روټۍ باندې ناس روټۍ خوري. اکرم پټان ته یو ماشوم وایي کنه او زما پلار چې هغه په دې دښمنۍ کې د دنیا نه رخصت شوی دی او زما یو مور ده او کچرته زه غټ شم او زه په دې دښمنۍ کې ورشم کنه او زه د دنیا نه رخصت شم نو زما مور به بیا ځي پاتې شي زما مور چې دا غي څوک نشته. اکرم پټان چې نو هغه په دې ماشومان باندې روټي وخوړه او دا ماشومان چې دا تیار شول چې موږ کور ته ځو بسته. اکرم پټان او आवाज وکړو چې زه چې نو تاسو ټول معاف کوم زه تاسو سره نو دښمنی نه کوم او زه چې نو تاسو سره صلح کوم تاسو به اوس نه ایمانان کېږي تاسو چې نو بالکل داسې برابر وي او تاسو به خځین بګی تیروي تاسو به خط تعلیم کوي او تاسو به په ژوندۍ کې څوک هیڅ تکلیف نشي درکولای. او دغه ماشومان ته ټیم کې ډیر زیات خوشاله شول کله چې کور ته راغلو په کور کې دا خبره وکړه نو خلک ډیر زیات خوشاله شو چې زمونږ دښمنی ختمه شوه ځکه چې 28 سال دښمنی وشوله په 28 سال کې چې تقریبا 32 کسان چې هغه د دنیا نه رخصت شول 18 کسان چې د اکرم پټان د دنیا نه رخصت شول او تقریبا 15 کسان چې د بلی پارټي چې د دنیا نه رخصت شول. بیا به کې مولیان رالو مشران رالو هغه چې رالو اکرم پټان چې کوم صلح هوا هغه شو ډېر په خپل انداز باندې وشوله. د مرګ تاسو ته پته وي د پټان دښمنی چرته هم نه ختميږي. پټان چې د بیس کمیونټي اف د ورلد چرته د یتیم سره زیاته وشي چرته د غریب سره زیاته وشي هغه نه معاف کوي او چرته دښمنی یو پیر شروع شي نو هغه دښمنی هغه تینا هغه بوغس چې د اخیره پوری وي او دا چرته هم نه ختميږي ځکه چې پټان چې د خپل ذهن کې چې هغه خبره یاد ساتي چې د دښمن نه بچي دی نو زه ضرور ورځم او دینه به خپل بدلا اخلم. لکه څنګه چې اکرم پټان ویلو چې مولیان ولرالو مشران ولرالو هغه بیا هم خبران نه منل. ملګرو دا واقعا چې د اکرم پټان 2-3 کاله مخکې د غسل حشوي او تاسو ته پته ټول ما تاسو بیان کړل
وکړه. د پټان چې دی نو هغه اکثر دښمني نه کوي، چې کله دښمني شروع کړي نو هغه بیا سر ته رسوي. تاسو سوچ وکړئ 28 سال دښمني وشوله، په 28 سال کې هیڅ هم جوړ نه شول. خو پټان چې د ماشومانو ډېر زیات خیال ساتي، ماشومان ورغلل او هغوی چې د صلح وشوله. د ویډیو مبارک څه وایي هغوندې کمنټ وکړئ. همیشه پښتانه زنده باد، پښتانه بهادر خلک دی. که کوشش کوئ د چینل سره سبسکرایب کړئ، څه واقع راځي موږ ته په کمنټ کې ضرور وایئ، یا موږ ته چینل په واتساپ باندې را لیږئ.